بسم الله الرحمن الرحیم. خوښ یم په دې چې په وړینو او چرمي جامو کې به پټ یاست. ژمی د کال هغه موسم ده چې ډېر ساړه او ډېر یخني لري او ډېر هیوادوال ورسره په تکلیف او لاس و ګریوان ژوند تېروي. دا موسم داسې موسم ده چې هم له ځان سره خوښي لري او هم له ځان سره تکلیفونه راوړي. هغه څوک چې بېوزله او ناداره خلک دي، غریب خلک دي، په هغو باندې دا موسم ډېر په سختي تېرېږي او ډېر په زحمت تېرېږي. ای ځوانه، کله دا در په یادېږي چې په ښه توده بستره او ښه یو ښایسته ګرمه کوټه کې ویده یې چې نن شپه به یو مور او یو پلار د خپل نازک او ګران زوی زګروي او راویښ کړی وي او هغه به څه نه لري په دې باندې او د بېوسۍ اوښکې به یې په مخ روانې وي او دا څه به نه لري چې د خپل زوی په نس باندې موړ کړي یا یې له یخه پټ کړي. یو ځوان باید ماخستن داسې ویده نه شي، د شپې لخوا داسې ویده نه شي چې په دا چرت ورسره نه وي چې نن به یو مورکۍ او یو پلارجان د زوی او زګروی راویښوي او په جیب کې به یې څه نه وي چې هغه یو خواړه ورکړي او یا یو له یخه وساتي. کله چې یو انسان په دې چرت باندې ویده کېږي، ماخستن سهار به ضرور په دې چرت راپورته کېږي چې د یو چا د یو غریب لاسنیوی به کوي او د یو هغه څوک چې په خېټه باندې وږی وي او په تن باندې لوڅ وي، د هغه د پټېدو او د هغه د مړېدو هڅه به کوي. ژمی یو داسې یو موسم ده چې ډېره ښه زیري راوړي. که چېرته واورین ژمی وي او باراني ژمی وي، دا به ضرور له ځان سره داسې څه راوړي چې آینده پسرلی به یو له ګلو او له اوبو ډک پسرلی وي او کال به ډېر ښایسته کال وي او اقتصاد به ډېر په مخ باندې. خو د دې خود د ژمي یخني په غریبو خلکو باندې ډېره سخته تمامېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله چې به ژمی رانږدې سو، خپلو خلکو ته به یې ویل او دا به یې ورته لیکل چې وړینې جامې واغوندئ او چرمي جامې واغوندئ، ځان پټ کړئ، ژمی یو دښمن ده او دا ډېر تیز بدن ته ننوځي او بیا ډېر په کراره له بدن وځي یخ. ژمی بذات خو ژمی ډېر ښه موسم ده، دا خو واورین ژمی راتلونکی کال به ډېر آباد او ډېر خوندور به وي. خو یخني رښتیا هم د انسان دپاره دښمن ده او دا د انسان دپاره چې کوم څه تاوان لري هغه به ضرور د انسان دپاره دښمن. نو یخې د انسان دپاره تاوان ده او واوره او بارانونه یې بیا د کال د آبادېدو دپاره او اوږدې شپې د عبادت دپاره دي، وړې ورځې د روزې دپاره دي. مختلف اړخونه لري. هغه څوک چې ناداره او اقتصاد یې کمزوری ده او د خواري په لاس باندې ده، یوه ګوله ډوډۍ د دې دپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي هغه په بیلچه او په کولنګ باندې پیدا کوي او طبعا په ژمي کې هغه څه چې څوک په کولنګ او بیلچه پیدا کوي، کارونه کم وي، نو له تکلیفو سره مخامخ کېږي، په زحمت کېږي. نو په هغو خلکو چې هغه پیسې په جیب کې لري او په بینکو کې پیسې لري، په هغو باندې مغږ ده چې له دې څخه استفاده وکوي، دغه یو د غریبانو لاسنیوی وکوي، ملي تجاران او نړیوال تجاران او په عام دکانداران، عام تجاران باید دا سوچ او فکر وکوي چې په ګاونډ کې په همسایه څه لري نه لري، په
کلي کې څوک څه لري نه لري، په ولسوالي کې، ولایت کې، په ټول افغانستان کې، په مجموع ټول افغانستان باید او بلکې ټول اسلامي نړۍ ته باید سړی سوچ او فکر وکوي. دا دنیا داسې هم رحمت ده د الله او هم غضب ده د الله. که څوک یو استفاده له دې چې وکوي او په خپله نفع باندې مصرف کړي نو دا به ضرور د دې دپاره ګټه وي، او که څوک یوازې پیسې ساتي نو دا به په ورځ د قیامت کې د دې دپاره سر درد جوړېږي او زحمت به ورته راځي. مسلمانانو راځي په ګډه باندې د مسلمانانو چې څوک څه لري نه د هغو لاسنیوی وکړو. الله تعالی وایي وتعاونوا علی البر والتقوا، په نیکي باندې کومک وکوئ، صدقې وکوئ، خیراتونه وکوئ. هغه خلک چې ناداره دي، څه نه لري، ضرور به ژمي ته یو څه اخلي. حضرت علی کرم الله وجهه وایي چې د ژمي په اول موسم کې په تاسې باندې هغه څه کوي لکه په دې ونو باندې چې یې کوي، او دا ونې څنګه خزان سي او پاڼې راتویږي، او د ژمي په اخري موسم کې بیا په تاسې هغه څه کوي لکه په ونو چې کوي. نو تاسې په د ژمي په اخر کې ځانونه ورته برابر کړئ چې یخه هوا در باندې ولګېږي، او د ژمي په ابتدا کې باید ځانونه پټ کړئ. خو ډېری خلک، ډېری هېوادوال به اوس څه نه لري او ضرور په زړه کې به خپل اولاد او خپلو معصومو بچیانو ته خوړل کېږي، او د بېوسۍ او د بېوزلۍ مایوسۍ اوښکې به یې ضرور د هغه مندو په مخ باندې راځي چې پلار یې څه نه لري، د دې بچیانو پلار په جیب کې څه نه لري، او په تن باندې لوڅ دي، په خېټه باندې وږي دي. د ژمي په موسم کې هغه خلک چې تجاران دي او دکانداران دي، دې ته دا خواست او دا غوښتنه ده چې باید شیان ګرانه نه کړي، بلکې بالمقابل ارزانه یې کړي. هغه مخکې چې 10 روپۍ به ګټلې اوس دې 15 ورباندې وګټي، مخکې چې 100 ورباندې ګټلې اوس دې 100 ورباندې وګټي. په ژمي کې د مسلمانانو د غریبو خلکو لاسنیوی وکوي. هغه څوک چې له خارجه مالونه واردوي، هغه سوداګر چې له خارجه مالونه راواردوي، هغه دې په نظر کې ونیسيږي چې دلته مظلومان، غریبان څه نه لري په جیبو کې، او ناداره دي، مسکینان دي، له یخني سره مخامخ دي، له لوږې سره مخامخ دي، اقتصاد یې ضعیف ده، کاروبار په ژمي کې کم وي، د لاس کار کم وي. نو له دې چې همدا غوښتنه ده چې د سون توکي او خوراکي توکي، که هغه د ډبرو سکاره دي، که هغه تیل دي، که هغه ګاز دي، دا شیان باید ارزانه کړي، د ګرانېدو په ځای باندې باید ارزانه کړي. خو بدبختانه ډېری داسې تجاران او داسې دکانداران شته چې د ژمي په موسم کې شیان ګرانه کوي، او خلک مجبوره دي چې هغه یو نوع ځان ورسوي په یو تکلیف و زحمت باندې. حالانکه د مسلمان کومک کول دا ډېر لوی عبادت ده. هغه څوک چې هغه په نفلي عمرو باندې ځي او هغه نفلي عمرې کوي په دې موسم کې، په دې یخ موسم کې سعودي ته ځي، هلته عمره راوړي، هغو چې همدا خواست دی چې هغه پیسې دي دلته په غریبانو او مسکینانو ولګوي. پیغمبر علیه صلات وسلام ته یو څوک راغلی، ورته وویل چې نیک الله ته خوښ بنده څوک ده؟ الله ورته وویل خوښ بنده الله ته هغه څوک ده چې هغه انفع للناس، چې هغه خلکو ته ډېره ګټه رسوي. ډېره ګټه رسول خاص کر په دغه ژمي په موسم کې. او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې ما ته د یوې میاشتې تر اعتکاف دا بهتره ده چې د یو مسلمان ورور په حاجت پسې ولاړ شي. د یو مسلمان ورور په حاجت پسې تلل د پیغمبر علیه صلات وسلام په مسجد کې یوه میاشت اعتکاف دا نه دي سره برابر. یو څوک یوه میاشت اعتکاف کوي د پیغمبر علیه صلات وسلام په مسجد کې، او بل څوک بیا د یو مسلمان ورور په حاجت پسې روان ده. دغه بهتر ده چې د مسلمان ورور په حاجت پسې روان ده. د پیغمبر علیه صلات وسلام قول ده. او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي وږی نس مړول او په یو خفه زړه باندې خوشحالي راوستل دا ډېر لوی عمل ده، او دا نیک عمل ده، او دا الله ته خوښ عمل. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الله تعالی د بنده په کومک کې ده تر څو پورې چې بنده د مسلمان ورور په کومک کې خپل ځان زیروي او د مسلمان کومک. هغه څوک چې د مسلمان ورور په حاجت پسې روان ده نو الله جل مجده د ده حاجت پوره کوونکی. یو څوک یو مسلمان پیغمبر علیه السلام وایي که یو څوک یو مسلمان ورور حاجت پوره کوي نو الله تعالی به د ده حاجت پوره کوي. چې تر څو پورې دی په دې حاجت پسې روان دی چې د مسلمان ورور حاجت ور پوره کوي، د هغه قرض پوره کوي، د هغه له یخني چې ساتي او له لوږې یې ساتي، په دې فکر کې وي او دغه یې هڅوي نو الله جل مجده به د ده حاجتونه پوره کوي. لهذا مسلمانان ورونو هغه خلک چې پیسې لري او الله تعالی دا نعمت ورکړی ده او د خپلو خزانو څخه په دوی باندې پیرزوینه کړې ده نو د هغو دپاره دوې لارې دي. یا به دا د ځان دپاره ساتي چې په ورځ د قیامت به د دې جواب وایي، او یا به یې دا صدقه کوي، مسلمانانو سره به کومک کوي، له غریبانو سره به کومک کوي چې د دې به بیا ګټه په ورځ د قیامت باندې اخلي. نو له حکومت څخه له امارت هم دا تقاضا ده چې هغه دې هم د تصمیم ونیسي. یخ موسم را روان ده، واورین الله دې وکوي چې واورین او باراني ژمی وي او لرې پرتو سیمو کې به طبعا تکلیفونه راځي او زحمتونه به راځي، لارې به بندېږي، مریضان به زیاتېږي. نو په هغو شفاخانو کې باید دواوې جای په جای کړي او خیریه کڅوړې باید جوړې کړي. امارت هم لاس تر زنې باید کېنني چې بیا پیښه وشي بیا به دوی په هغه وخت کې اقدام کوي. او نور هغه خیریه ټولنې هم باید داسې کوشش وکوي چې وار تر پخوا د ژمي باید تابع ونیسېږي چې له غریبو خلکو سره کومک وکوي. او په اوس موسم کې هم د ابتدا د ژمي په ابتدا کې هم باید ټول هغه خلک دا چرت او فکر ولري چې زه یو مسلمان څنګه له یخه وژغورم او څنګه یې له لوږې وژغورم او څنګه یې له مرضه وژغورم. دا طبیعي پیښې دي، ضرور راځي، خو مسلمانان باید په دې هڅه او کوشش کې وي، هغه خاص کر هغه څوک چې هغه څه لري. خلاصه باید یو مسلمان داسې وي چې همیشه دا فکر ولري چې زه د یو مسلمان په نفع باندې خپله زندګي پای ته ورسوم. دا خپله زندګي باید څنګه مصرف کړي د مسلمان په نفع باندې همیشه باید په دې فکر کې وي. ځوانه کله چې ته ویده کېږي او په یو ګرمه بستره کې او په مرکزګرمي کوټه کې او ګرمه کوټه کې ویده کېږي، دا په فکر کې راوله چې نن به یو بابا جان او یو مور جانه یو د خپل زوی او فریاد راپورته کوي او هغه خپل بچی به یې په معصومه لهجه باندې خپل مور او پلار ته آواز کوي چې ما پټ کړه، ما له یخه وساته او یخ مې کېږي، او مور او پلار به یې څه نه لري او د هغه مایوسۍ اوښکې به یې په مخ روانېږي. په دې فکر او سوچ کې ته ویده کېږه. کله چې ته په دې سوچ او فکر کې ویده کېږې ضرور به انشاءالله سهار په داسې سوچ او فکر راپورته کېږي چې د دغه همسایه او په کلي کې یو څوک، په ولسوالۍ کې یو څوک په دې پسې به ګرځي چې څنګه زه له یخه وژغورم. له کوره به خپل تلتک را اخې، خپل بستره به را اخې او هغه ته به یې ورکوي، هغه به له یخه ژغوري. نو الله جل مجده دې موږ تاسو ته دا توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.